او بیا یو دینی مجلس دی او بیا د قران کریم د اختتام او د تکمیل مجلس دی. الحمدلله هغه والدین د مبارکباد مستحق دي. یو زور ته مبارکباد ویم چې دا غي بچو ته الله رب العالمین دا سعادت ورکړو چې د الله د عظیم کلام غویات ک لفظا او الله دی وکي چې معنی هم یاد کی او الله دی بیا موږ ټول له عمل توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالى دی موږ ته بیا د دعوت توفیق راکړي او بیا دی الله رب العالمین موږ ته د دې قران کریم د پاک نظام او قانون هغه برکات په خپل سترګ باندې به خپل ژوند کې راوخی چې دی باندې عملاً فیصله کیږي او د الله د قانون په دې ځمکه نافذ وي او د دې د حدود جاری وي او د دې د برکات په دې معاشره کې موږ تخکارش. زما محترم ورونو وختي اجي یو خبره وکړله د زړه درد تاسو ته بیان کوم او دا موږ هم ډیره محسوس کړی ده. که چېرته په سکول کې فنکشن وي یو می والدین وي چې هغه یو دنیوي تعلیم دی موږ دغه خلاف نه یو ټیک دا ضرورت دی د ژوند یو ضرورت دی د دنیا تعلیم حاصلولم په کار دی موږ که په کالج کې پروګرام وي فنکشن وي یا یو می والدین وي په یونیورسيټو کې کیږي په هغه کې والدین یوازې نه راغلي والدین به د ځان سره دوستانه مر روان کړي تاسو خیال دومره په دلچسپۍ باندې راغلي او دومره په توجه باندې او چراشه زما لور دا او زوی می دی او هغه ته په سرټیفیکیټ ملاويږي او ایوارډ به ملاويږي او دغه رنګه یو سالانه پروګرام دی پای کې داس په جوش او خروش شرکت کوي سره د دې چې پای کې ډېری نافرمانی نه ټنګ ټکور موسیقيان ډمتوب دا پکې کېږي لګي او د دې د پاسه د افسوس خبره ده د تنقید په تور نه ما بلکې دا زموږ د زړه یو درد دی زړه مخفقيږي په دې معاشره باندې چې پای کې ډېر کرته داسې وي چې یو پلار ته او مور ته خپته چې نن به په دې پروګرام کې زما لور په سټیج غړيږي د الفاظ مزمالک سختي خو حقیقت د قصیدینو بل الفاظ ما سره نشته چې هغه شانته دا خبره بیان کړ. ډیر پلاران او مین دی ته دا پته چې په دې نن پروګرام کې زما لور دې د پاره منتخب شوې ده چې 200 او 300 کیمرې ورته لګېدلې او هغه د ټولو مخې ته غړيږي ورته دا پته چې زما لور نن دې د پاره منتخب شوې چې په دې پروګرام کې غزل وای عشقیه غزل به وای دام ډیر والدین ته پته چې نن زما د لور نوم په دې پروګرام کې لیکل شوی دی او هغه به یو غانه وای او هغه ته باقاعده تالیان وي فخر پکې او داسې په واجب انداز او په دې جوش او خروش سره په دغه پروګرام کې مسلمان کلمه گو چې هغه ته دا پتم د چې دا کار حرام کړی دی زما رب هغه داسې په شوق او په جوش او خروش شرکت کوي او چېرته دینی پروګرامي زمونږ بچي کاغذ ځامنې کولونه دا غي بچرته ختم قرآن تقریب وي یا به مطلب دا دی د ختم بخاری تقریب وي د فراغت پروګرام وي او هر بچي په دې ډېر سخت خوشاليږي زملګرو ته کله کله ویم یو څو موقع د سیدی چې په دې کې انسان ډېر خوشاليږي یو چې د الګ ځوان شي د خپل واده ته ډېر خوشاله چیرې زما ولیمه یو داسې ملګری مې راغلی او رشتہ دار مې راجم یو دا گاونډیان او زما د واده پروګرام دا ډېر د خوشحالي ورځ او یا چې وسړی دی حرم ته لاړ شي حج کوي او کوم تلی دی الله دې مونږ بار بار بوزي چې نه تل الله دې مونږ ټول بوزي غزر دا ډېر غټه خوشحالي سړی چې اول ځل لاړ شي دسي لکه د سترګې بار بار کولاوي چې خوب خو نه مجدا کعبه زما مخې ته په حرم کې لګیم طواف کوم او عبادت کوم او رب ته سجده لګم دا ډېر خوشحالي یو منظر او بل چې دا کله د اختتامی پروګرامي د مدرسې او د اسناد تقسیمیږي او د پروګرامي دا ډېر د خوشحالي ورځ او په دې ورځ باندې اکثر والدین چې د دین ته اهمیت نه ورکوي مونږ دا نه یو چې دا بی دین دي یا دا کافر دي یا دا غیر مسلم دي او د اسلام نه وتلی داسې نه وایو مسلمانان دي خو بے حس دي بے حس شوي دومره دي چې دې ته دا پته نه لګي چې ما د خپل بچي څومره زړه مات د دې زوی د دې لور مې څومره زړه مات چې نن زه د دې په خوشحالۍ کې شریک نشم چې د الله کتاب اختتام ته ورسو
یا مطلب دا ختم بخاری دی یا ختم قرآن دی یا دسی د حفظ تکمیل وکړي دا یو ډېر لوی سعادت دی والدینو ته ملاوي شي. په کار خدا و چې یوازې هغوی نه بلکې د ځان سره نور ډېر ملګري راوستي داسې پروګرام ته. خو زموږ د طرف نه دا مسلسل بېغوري وي. وختي حاجي صاحب د سزا اعلان وکړو په کار ده چې د شاګردانې په والدینو باندې دوه جوړې وکړي. جوړې څه ته جوړې خو ښه ډېرې دي. یو 2-3 ټیمه ډوډۍ مه خورئ په کور کې. بوک هړتال وکړئ. پلار ته ووایئ مور ته چې موږ ستاسو طعام نه خورو ځکه چې موږ لم کم زور راکو بس دلته ولک بل زور هم په ځان تیر کړو دا طعام به نه خورو یو ورځ ناشته هم نه کوو په دې کور کې ځکه چې زموږ پروګرام کې تاسو ولې شرکت ونه کړ دومره اهم پروګرام او موږ هم دومره خفه کړو چې هغوی ته ستاسو د خفګان د احساس پته ولګي هغوی ته پته ولګي چې واقعي زما دا بچی یا زما دا بچی زما دا لور ډېره سخته خفه شوې ده ته وګوره دې ته ما دومره درد ورکړه چې زه نن کاروبار او په دې نورو کارونو پسې وته یم او دومره اهم پروګرام زمانه پاتې شي. موږ د دنیا د پروګرامونو لپاره 10 کارونه پرېږدو 10 کارونه خو د دین د پروګرام لپاره چا کار قضا نه کړ. د داسې مجالسو کې ډېر په شوق باندې شرکت پکار وي. دا باعث د خیر او باعث د رحمت وي. شیخ سے محترم ناست دی هغه به ان شاء الله تعالی وروستو تفصیلي خبره کوي. زه صرف د دې مجلس په مناسبت سره دې لپاره چې خپل ځان ته هم دا حدیث متوجه کما او زموږ د مجلس د ملګرو توجه پیدا شي او دغه رنګ د خوشحالي یو سبب شي زموږ لپاره ولک فکرمن شو دا یو حدیث به وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی اذا مات ابن آدم دا آدم دا بچی چې کله مړ شو د باندې مرګ راغی انقطع عنه عمله بس دا عمل ختم شي دی بیا عمل نور نشي کولی. د عمل کور دا د دنیا ده دا د عمل زیاده په دې مرګ باندې دا اعمال ودرېږي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې حدیث کې چې یو 3 داسې خوش قسمته کسان شته چې دوی باندې مرګ هم راشي او دوی په قبر کې پراته وي خو د دوی عمل نه ودرېږي. سبحان الله. په دې حدیث کې زه ځان ته دا خبر اول کوم بیا ټول ملګرو ته چې دې حدیث کې کم از کم داسې یو دغه کې ځان داخل کو دا نبی رسول الله 3 یاد کړی چې په دې درو کې مونږ یو سعادت هم حاصل ک چې مونږ دا فکر وکړو چې یاره زه سبا مړ یم او په مرګم زما عمل ونه درېږي زه په قبر کې پروت یم او ما ته اجر را روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا 3 کسان چې کوم دی د دوی دا اجر د دوی دا ثواب او د دوی دا عمل دا په مرګم نه ختمیږي الا من 3 مگر دا 3 کسان چې دا خوش قسمت دي نو د دوی مرګ د دوی عمل نه بندي په مرګ باندې د دوی عمل ودرېږي نه ختميږي نه. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وکړو الا من صدقه جاریه یو باغی کې اولنې صدقه جاریه ده. صدقه جاریه الحمدلله د مجلس کې علماء کرام او تاسو ټول پوهه مرګري ناشته بار بار د درسونه خطبه بیانات اوري دا حدیث هم تاسو بار بار اوریدلې دي خو دې لپاره وایو چې دا زوړ سبق هم را تازه کو او لږ غوندې ورته متوجي شو چې په دې 3 کسانو کې کم از کم چې یو خو زه په دې 3 کې شم کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صدقه جاریه ده یعنی په داسې ځای کې تا مال لګولې دی چې هغه د نیکی کار جاری دی هغه عمل جاری دی نو چونکې په دې کې ستا مال لګېدلی دی نو ستا پسې ستا هغه اجر او ثواب در روان دی. لکه په هغې کې مساجد دي مدارس دي دا اولنې بهترین مصداق دی چې ستا مال په مدرسه کې لګېږي او ستا مال په علماو او په طلباو او د وحي په حاملینو خرج کېږي او په مخ د ځمکه دین اوچت خلک نشته. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي که دا علما دا د وحي حاملین دا د الله اولیاء نوي نو بیا په مخ د ځمکه د الله اولیاء نشته. ته په ذهن کې دا بیا مه راوله چې بل څوک به ګیني ولی وي دا چې قبر ته ناستی دی او دا چرسونه راکاږي او دا بیلمازه او دا اسخا جامې چولې دي او دا اسخا ویښتې نیولې دا بدبویي ترې را روانه ده زموږ خلک دته ولی وایي دا ولی نه دی. هله خو مونځ هم نه ورځي که ډېر کله ته کلمه هم ورله نه ورځي. تاسو دا سوشل میډیا ګورئ هغه یو ته ویلې په دربار کې ناست وایي دا چرس ولې څکوي دا خو ملنګي نشه ده وایي او وایي دې ته به دغه کې وایي څه ته اودس به ورته وکړي بیا به چرس کې وایي دا پکې بل دین دی باقاعده وایي دا په اودس کې دا چرس چې کوم
دغه خلکو ته موږ اولیاء وایو. چرسیان، بنګیان، بیلمازه او پردو زنانو باندې لاسونه راښکون کی، بی پردگی او بی حیی په دې معاشره کې خورون کی. نه، دا د الله اولیاء نه دي. د الله اولیاء هغه دغه دي چې دا په دې مساجدو کې او په دې مدارسو کې ناست دي او دا مخې ته قرآن غوړېدلی دی، دا مخې ته د احادیثو کتاب غوړېدلی دی، یا د الله کلام بیانوي او یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث کریمه بیانوي. دا د الله اولیاء دي. نو چې د الله په دې اولیاء ستا مال ولګي، د مدرسې او ماهانه تعاون تا په ځان مقرر کړی دی او ستا د دې مالی تعاون په وجه د مدرسې ضروریات پوره کیږي، د دې عالم ضرورتونه پوره کیږي او بیا د دې عالم د درس په نتیجه کې علما تیاریږي، عالمان زنانه تیاریږي، کومې چې معلمات به جوړیږي وروستو هغه به بیا خلکو ته تعلیم د دین ورکوي. دا ستا په مال تیار شو، دا صدقه جاریه ده، دا تا وکړه. څومره پورې چې دا د دین کار روانو او دا مرکز روانو او دا سلسله روانه وه، ته به په قبر کې پروت او دا اجر به تا ته در روان. زمونږ یو ملګری ما ته راغو نوجوان، والد صاحب وفات شو. والد صاحب داسې و چې زمونږ د مسجد ډېر خدمت کړی، الله دې قبر د نور نه ډک. او زمونږ د مسجد دویم چت باندې هغه ټیم دا بره دویم چت نه و شوی، نو په اوړي کې به زمونږ د جمعې خطبه کې ډېر سخت خره شو. نو د پېښور ګرمي خو تاسو ته معلومه ډېر تکلیف به، نو هغه به موږ له هره جمعه زمونږ د وینا نه بغیر د الله د رضا دپاره هره جمعه به بره دا دغه لګول، دا قناتونه او دا ټینټ به لګول او د سوري پروګرام به کوو، کله کله به دا پکیم راوړه کراکرۍ کار. دا یو خدمت به هغه کوو. خو زه د دې د یو دغه نه نوم خبر چې هغه زوی ما ته راغی، د هغه د مرګ نه بعد اخره کې به کینسر شو، به وفات شو. او زمونږ په دوره تفسیر کې به په پابندۍ سره شرکت کوو، قرآن سره سخته مینه وه. مشر سړی چې کله وفات شو نو ما ته بیا زوی راغی، د ده دا نیکي مونږ ته د ده په ژوند کې نه وه معلومه، مونږ ته پته نه وه، خو په یو درجه کې یو نیکي وه. نو ما ته هغه زوی وایي چې یاره زمونږ د والد صاحب چې و ده به هره جمعه د خطبې نه بعد دې مسجد سره 200 روپۍ یو تعاون کولو. دا زموږ والد صاحب په ځان مقرر کړی چې هره جمعې خطبې نه بعد به په دې چنده کې زه 200 روپۍ اچوم. بس هغه اوس دنیا نه لاړو، خو مونږ ته خو د دې خبرې پته وه. نو آیا که اوس د هغه والد صاحب په ځای زه دا 200 روپۍ اچوم او زه یم چې هغه ته دا اجر ورسېږي او زما د والد صاحب هغه د خیر هغه سلسله بند نه شي، دا به څنګه یم؟ الله ډېره خیر خبره دي، موږ هم نو خبره، الله دې ورته اجر ورکړي. ځکه زموږ د مسجد چې کوم مالی امور دي او فنډینګ وغیره د هغې لپاره موږ خپل ملګری مختص کړی هغه سره. ما دا ډېره ښایسته خبره ده. بعضې خلک داسې کوي د خپل وس مطابق، د هغه به دغه وس کېده چې هره جمعې په ځان باندې دغه مقرر کړی، چاله به الله وس ورکړی هغه به د دې نه ډېر تعاون کولی شي. چې هلکه زه د دې مدرسې یو اخراجات دي یا د استاذ تنخوا ماته وسپاره، یا یو داسې کار چې هغې کې تاسو ته مشکل وي مونږ ته ووایي چې مونږ په هغې کې خپله حصه واچوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه صدقې جاریه دا هغه کمال دی چې دا به د مرګ نه بعد تاته د اجر دررسېږي. یو ځای کې مسجد جوړېږي، مدرسه جوړېږي. دا اوس الحمدلله زموږ د قنبر چوک سره نږدې زموږ د شیخ صاحب دا مرکز د تاخانې کار، ورپسې وروستو بره تعمیر دا کار. زه وایم قسم په الله چې د دې نه غټ د خیر کار اوس په دې وخت کې نشته چې ملګري ته الله وس ورکړی. بغیر د دې نه زموږ د ملګرو ته دا خبره کوم خفه نه شئ. دا زموږ ډېر مالدار ملګري په دې انتظار چې مړه شیخ صاحب نه دی راغلی لا، نو زه څه ورکړم؟ لکه موږ په دې انتظار یو چې دا شیخ صاحب به زما خواته راځي، زما حجرې ته او زما بیټک ته به راځي او زما مخې ته به کینی او غریب به ما ته خپل فریاد کوي، بیا به زه تعاون کوم. نه، موږ له الله عقل را کړی، سرسترګي را کړي دي. د الله بنده دغه ځای خو تا هم لیدلی، تا ته پته ده دا زموږ د ټولې ضلعې بلکې د بلکن ډویژن په سطح یو مرکز دی. نو تا ته شیخ صاحب دومره وزګار دی، درسونه دي، نور مصروفیات دي، د کور ضرورتونه دي، انسان دی. نه به تا ته وزګارېږي او تا له به ټیم وباسي یو ملګري ته، او بیا به ته تعاون کوې. بغیر د دې نه لاړ شه او چاړو تا نه څوک خبر نه او ورشه خپل تعاون پیش کړه. د سیمټو په شکل کې پیش کا، د سریه په شکل کې پیش کا. هلته وغورځوه اډو چاته ځان مخایه، بس ټلیفون وکړه، میسج وکړه حاجي صاحب ته بل چاته چې ما سریه راوړی فلاني ځای کې پرته ده، هغه وصول یا نقد صورت کې چې یو تعاون پیش کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه جاریه دا هغه عمل دی چې د دې اجر په مرګ هم نه بندېږي. دا مرکز چې څو پورې قایم و چې دې کې تا د سریې تعاون کړی و د سیمټو یا نقد صورت کې، څو پورې چې دا مرکز دی او څو پورې چې په دې کې دا درسونه او دا خطبې او دا 15 وخته منځونه او دا طلبه تهجد کوي د شپې او الله ته جاړي او دا دعاګانې په دې کې سره ستا حصه ده، دا اجر به تا ته در رسېږي. یا ساته دا اوچت عمل دی، ځکه نبي علیه السلام ته دا رامخکې کړی صدقې جاریه.
چې په دې کې تاسو یې سواخلئ د خپل وس مطابق. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او علم ينتفع به، هغه علم چې د هغې نه وروسته فایده اخیستلی کېږي. یو عالم دی او هغه شاګردان تیار کړه، هغې ته قرآن وښودلو، تفسیر یې ورته وښودو، هغې ته بخاري، مشکات او دغه رنګه نور د حدیثو کتابونه دی ورته لولولي دي او شاګردان یې تیار کړه. دغه رنګه تصنیف یې کړی دی. لکه تاسو ګورئ دي محدثینو دا کتابونه لیکلي دي او موږ یې په دې مدارسو کې پړاوو، روزانه د دوی اکاونټ ته هغه اجر ور روان دی. سره دې په قبرونو کې پراته دي، په سوونو کاله وشو، او علما او طلبا او عوام ته فایدې اخلي. زه ملګرو ته یم دا محدثین دومره د برکت خلک دی چې دا د جمعې په ورځ په مدرسې چوټي که نه د دوی کتاب بند دي، خو د جمعې په خطبه کې هغه حدیث بیانېږي د چې کوم دی لیکلي. د جمعې په خطبه کې په منبر په دغه ورځ د مدرسې خو چوټي، خو عوامو ته هم دغه د بخاري او مسلم او د سنن او احادیث په دې منبر خطیب ولاړ وي، هغې بیانوي لګي، په دغه ورځ هم دوی ته اجر ور روان. والحمدلله علی ذلک. نو علم چې یو عالم علم کړی دی او دغه علم نه وروستو خلک فایدې اخلي، دغه د درسونو نه، دغه د تصنیفاتو نه شاګردان دي او هغه لګیا دی دغه خدمتونه کوي، نو دا اجر ور رسیږي. عالم په مرګ نه مري، دا یاد ساتئ. عالم چې دی دا په مرګ نه مري. که عالم مړم شي دغه نوم ژوندی، دغه نیکي ژوندي، دغه هغه حرکت او دغه هغه جدوجهد ژوندی وي. هغه چې کوم کار کړی، کومه منډه تړلی والی، کوم خدمت یې کړی، هغه خدمات الحمدلله هغه ژوندي وي او د هغې هغه اجر هغه ته قبر ته ور رواني پس د مرګ نه هم. او بل زما محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او ولد صالح يدعو له، یا هغه نیک بچی دی چې د مور ته د پلار ته دعا کوي، د خپل بچی صحیح تربیت یې وکړلو، د هغه د دین، د هغه د عقیدې، د هغه د ایمان غم او فکر یې وکړو. نه یوازې دا چې صرف د میډیکل یو ډیګري به اخلي، انجینیرنګ یو ډیګري به اخلي، میډیکل پولیټیکل ساينس به وایي او فلان به وایي او دا به وایي او دا، دې دپاره فکرمند نه دی یوازې، ځکه دغه ډیګري نه دلته پاتې کېږي. د هغه ډیګرۍ غم یې کوي چې هغه به ورسره قبر ته ځي، به ورسره په آخرت کې د قیامت په ورځ ځي او په هغې به جنت ته ځي. داسې والدین، داسې مور پلار چې خپل بچي د دین دپاره وقف کړي. او زه اکثر دا خبره کوم، دا تقریبا یو دوه نیم کاله مونږ د کورونو د اسلام موضوع په خطبه کې مسلسل د خپل هغه کم علم مطابق بیان کړه. نو په هغې کې د دې بچو د تربیت په حوالې سره ما دا خبره وکړله دې ملګرو ته، بار بار کله پروګرامونو کې ویم چې دا موجوده دور ډېر د فتنو دور دی. هر پلار هر مور په خپل بچو یریږي چې یا الله خیر چې بچی مې کومه فتنه کور ته رانه وړي، ځکه چې دا موبایل دی ټچ او عجیبه عجیبه حالات دي چې مور پلار ته خبر نه، يرونه خبر نه، یو شی شروع شات. الله اکبر. الله دې هر چا حفاظت کوي، الله دې پارچا پردې راوچي. زم کدا ټینشن ځان له ختمول غواړي، اے والدینو دا پریشانی ختمول غواړي، د خپل بچو په باره کې د مسجد او د مدرسې لار ورته وخایه، د قرآن درس ته کېنوه، د حدیثو درس ته کېنوه، د جمعې خطبې ته چې حاجي صاحب ته ښه په وخت ځې، ته نیک سړی پیله صف کې ناست دی، ته به هله نیک سړی چې د ځان نه مخکې خپل بچی ولېږي، ورته زما نه مخکې اول صف ته ورسه، شابه تکړه شه، ولدي صالح تیار کا، نیک بچی تیار کا، سبا به ته قبر کې دا بچی به درله دعا کوي، دا بچی به نیک اعمال کوي او ستا به هغه په مرګ باندې اجر نه بندېږي، تا ته به اجر در روان. په دې خپل ژوند کې زه دې ملګرو ته په دې کورونو کې زموږ جنت پروت دی، زموږ دا بچي زموږ جنت دی، زموږ دا بیبیانې دا زموږ دپاره جنت دی. که موږ د دې صحیح تربیت وکړو، الله دې توفیق راکړي صحیح تربیت یې وکړو، صحیح نګراني وکړو، نو نیک اولاد چې والدینو ته کومه دعا کوي نو دا هم مور پلار ته وررسېږي. او د هغې په هغه نیکۍ کې هر عمل د نیکۍ چې کوي یو بچی، یو حدیث د ډېر خوږ حدیث چې هر عمل چې د نیکۍ کوي دا بچی او مور پلار له دا تربیت کړی، الله رب العالمین هغوی ته اجر ورکوي. او اخري خبره وکم، یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا مؤمن بنده به په جنت کې د خپل هر نیک عمل بدله وویني، دته به الله رب العالمین وروخی چې دا دی دغه رجوع، دا دی دغه د شپې د قیام، دا دی هغه تلاوت، دا دی هغه ذکر، دا دی هغه صدقات، دا دی فلانې عمل، دا فلانې عمل، دا د هغې هغه اجرونه دي. خو څه بعضې درجات به داسې وي، بعضې مراتب چې دی به په فکر کې شي چې دا ما ته په کم عمل ملاو دي، دا ما کم عمل کړی دی چې الله سبحانه وتعالی
ما ته دومره مراتب راکړي دي دا دومره لوی لوی درجات راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دیبا د الله رب العالمین نه تاسو کې چې الله دا مرتبه ما ته د کم زینه ملاوي دا زما د کم عمل بدله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله سبحانه وتعالى وې دی بنده ته به وې دی مؤمن ته چې دا ستا هغه نیک بچی ته دعاګانې کولې دا د دعاګانو بدله ده تا چې په دنیا کې د بچی کم تربیت کړو مدرسې ته دی لېږلی او مسجد ته درسونو کې خطباتو کې پابندۍ سره د هغه نګراني دي کوله او دا سخت کار دی ځکه اجر هم ډېر دی بار بار د خپل بچی نگرانی کوله داغه تربیت وکاو هغه نیک بچی ته په دعاګانو کې یادولې دا دغه مراتب دي چې الله رب العالمین تا ته درک موږ تاسو له پکار ده چې د مرګ نه بعد مرګ په پس ډیر زر روان دي هیڅ پتن لګي مرګ کله راځي چې داسې عمل وکړو چې زمونږه دا اجر زمونږ په مرګ ونه درېږي بلکې مرګ نه بعد موږ پس دا اجر او ثواب دا موږ پس را روان وي الله سبحانه وتعالى دې په دې خبر موږ له عمل کولو توفیق راکړي الشيخ صاحب بس کلمات وړاندې کوي